السلام علیکم. لطفاً کوم چینل نه یې سبسکرایب کړی اول چینل سبسکرایب کړئ بیا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. نن به زه تاسو ته د راشد خان د بیګ باش د لوبو په باره کې معلومات درکړم چې څومره ویکټ یې تر اوسه پورې اخیستي دي. که له راشد خان سره مینه لرئ نو همدغه ویډیو وګورئ. راشد خان پر اولنۍ لوبه کې 3 ویکټې اخیستي دي، 19 منډې ورکړې دي. په دوهمه لوبه کې بیا 2 ویکټې اخیستي دي او 14 منډې ورکړې دي. په دریمه لوبه کې راشد خان کومه ویکټه نه ده اخیستې خو 9 منډې ورکړې دي. په څلورمه لوبه کې راشد خان 2 ویکټې اخیستې دي، 14 منډې ورکړې دي. په پنځمه لوبه کې راشد خان 1 ویکټ اخیستې ده، 18 منډې ورکړې دي. په شپږمه لوبه کې راشد خان 2 ویکټې اخیستې دي، 25 منډې ورکړې دي. په اوومه لوبه کې راشد خان 1 ویکټ اخیستې ده، 18 منډې ورکړې دي. پر اتمه لوبه کې راشد خان 2 ویکټې اخیستې دي، 21 منډې ورکړې دي. په نهمه لوبه کې راشد خان کومه ویکټه نه ده اخیستې خو 14 منډې ورکړې دي. په لسمه لوبه کې راشد خان بیا 1 ویکټ اخیستې ده، 22 منډې ورکړې دي. او په 11مه لوبه کې راشد خان هم کومه ویکټه نه ده اخیستې، 19 منډې ورکړې دي. نو دغسې راشد خان ټول ټال 11 لوبې ترسره کړې دي. د راشد خان د بالینګ اکانومي چې ده، یعنی پر هر اوور کې چې ده د پوره 6 منډې ورکړي. اکانومي چې ده 6 ده. ده چې د پوره 44 اووره په دغه غوره لیګ 2013 کال پر اخرنۍ میاشت کې شروع شوی و، اوس لا هم دوام لري. دونو تقریبا 44 اووره مکمل پکې ترسره کړي دي چې پر هره لوبه کې خپل 4 اووره تکمیل کړي دي. نو راشد خان د 11 لوبې ترسره کړي تر اوسه پورې او مکمل یې 14 ویکټې راشد خان اخیستي. د راشد خان غوره بالینګ چې د هغه یې 19 منډې ورکړي دي د 3 ویکټو په بدل کې. نو دا د راشد خان د بالینګ په باره کې وروستي معلوماتو د اسټرالیا له غوره لیګ نه چې ما تاسو ته وړاندې کړو. نو الله تعالی دې وکړي چې دا ویډیو تاسو خوښه شي او راشد خان ته هم دواګانې وکړئ. نو لایک کول او شیر کول د دې ویډیو مه هېروئ او که پر اولنی ځل زموږ د چینل ویډیو ګورئ چینل سبسکرایبول هم مه هېروئ. نور د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د خدای په امان.